कुर्बान साड़ी फाड़ो कार साड़ी फाड़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. او په دې ویاړو چې یو څوک ځي بل ځای خدمت ورته ویل کېږي او دا بل څوک چې بیا پر ځای باندې راځي او دواړه چې دي هغه څوک دي چې په دې نظام کې د خدمت کولو نهایي زیار ایستلی او خپل ټول توان او طاقت یې د الله دپاره او د الله د دین دپاره او د دې سپېڅلي نظام دپاره او د دې سپېڅلي ملت دپاره وقف کړی و. زه د کندهار ښاروالۍ ته د کندهار د فتح سره په اوله ورځ راغلی یم، بیا تر اوسه پورې نن ورځې پورې ما دلته کار کړی دی او انشاءالله الرحمن کار مې زما په فکر سره د اصولو مطابق کړی دی. کوم وخت چې موږ دلته کندهار ته راغلو نو بیا د تقریبا درېیمه او څلورمه ورځ وه. زه امیرالمؤمنین حفظه الله وغوښتمه، ما ته وویل چې دا ته ما راغوښتی د چی دپاره مې راغوښتی؟ ما جناب شیخ صاحب نو دا ډېر وخت نه ورسره لیدلي نو بیا اصلي مطلب زما دا دی چې د ښاروالۍ کارونه چې دي دا د عوامو خدمت دی او شاید په دا ښاروالۍ کې به داسې خلک وي یا د ټول نظام کې داسې خلک وي چې د راوستلو اوړي، نو ته به د راوستلو اوړې نه او د شریعت په چوکاټ کې به کار کوې. نو بیا زه ډېر دلاوره شوم چې موږ ته امیرالمؤمنین حفظه الله دا هدایت وکړي او دا زه انشاءالله الرحمن ټولو کندهاریانو ته دا اطمینان ورکړم چې دلته موږ اوس هم په هر وخت کې ما د ښاروالۍ څخه نه یو رسۍ استفاده کړې ده او نه مې په کندهار کې د تجاران صاحبان ناست دي، نه مې د تجارانو څخه نه مې د بل چا څخه د یوه لسې تمه کړې او نه مې په ښاروالۍ کې کړې. نو حاجي الله صاحب چې الله توفیق ورکړي، ښاروالي یو ډېر غټ خدمت دی. د ملګرو څخه زموږ د ښاروالۍ د پرسنل څخه مې دا خواهش دی چې تاسې همکاري ورسره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت د ښاروالۍ محترم ریاست ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سرلیک د ښاغلي حاجي ملا حکمت الله اخوند د مقرري او د لاسلیک د معرفي په اړه باندې روښانتیا لکه څنګه چې د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د حکم په اساس ښاغلي حاجي ملا حکمت الله اخوند د کندهار ولایت د مستوفیت ریاست مخکینی رئیس چې اوس د کندهار ولایت د ښاروالۍ ریاست رئیس په توګه د ښاغلي حاجي ملا نعمت الله حسن حاجي صاحب په عوض تعین او منظور شوی دی چې د نوموړي د لاسلیک نمونه په قوس کې درج ده. تاسو در وپېژندل سو په خپله برخه کې د شرعي اصولو مطابق کړنه ترسره کوي په درنښت د کندهار ولایت مقام. الله تعالی دې هغه مخکینی رئیس چې کوم خدمتونه کړي و الله تعالی دې هغه قبول کړي او نوي رئیس ته دې الله تعالی د ښه خدمت کولو توفیق ورکړي. و آخر دعوانا اوسنی دې ځای ته چې راځو حاجي ښاروال صاحب چې دی د هغه په باره کې تر مخه موږ لیدنه کتنه سره درلوده، رسنۍ چې اوس موږ نوي سره پېژنو ټول معلوماتونه مو سره درلوده. واقعا رښتیا په دې کې یوه خبره هم داسې نه وه چې د یوه لسي خبره څوک وکړي یا د زري یا د پنسلي یا د یو بل شي خبره پکې وکړي. دا بلکل الحمدلله د اتفاق په طریقه کې روان او د قانون په پلي کېدو کې روان په قانوني شکل اصولي شکل. زه خو دا د قانوني خبره لا داسې ډېره نه کوم، زه هم اصولي شکل دا چې شرعي شکل موږ یاد کړو، یعنې په شریعت کې روان وو چې خپل کارونه خپل پر شریعت باندې طریقه سمه لار باندې روان کړي وه او یا کوله. نو موږ ځینې مطمئن وو، اوس هم مطمئن یو، خو دا چې یو اصل دی چې ما وویل چې اطیعوا الله ورسوله واولي الامر منکم، د الله پاک اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغه چا چې د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي چې اولي الامر یې د هغه اطاعت. نو الحمدلله زموږ داسې عمرا دي
چې هغه د الله پاک په اطاعت کې دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې دي، نو د دې اطاعت پر موږ باندې فرض واجب دی. نو زه د ښاروالۍ د ټولو همکارانو چې زما څخه نیولې د ریاست راکښته، د ښاروالۍ د ریاست راکښته زما څخه نیولې، بیا تر نورو ملګرو پورې رئیسان صاحبان دلې شتون لري، امیران صاحبان دي، مدیران صاحبان دي. اول وار حسن حاجي صاحب ته وایو چې ستا کړنې دي الله جل جلاله د خپل رضا سبب وګرځي، ستا په مال پر اولاد الله پاک برکتونه کښېږدي. په عام محضر کې په ډاګه د اعلان کوو وایو چې اخلاص، للهیات، سادگی او ځان در بل چا بې نه بلل او اصول تجمنتیا، شریعت تجمنتیا او هغه کومه هڅه چې به ده درلوده چې ولس ته ارام او هوساینه ورسیږي، هغه د قدر وړ، د ستاینې وړ، موږ دې مشکور او ممنون یو. او په داسې حال کې دې رخصتوو، په داسې حال کې رخصت درکوو چې الله جل جلاله دې راتلونکي قدمونه، راتلونکي پړاوونه هغه ځای چې ته ورځې ستا دپاره ډېر د اسانۍ، د سهولت او د ډېرې خوشحالۍ وګرځېږي او د دنیا او د آخرت د سرفرازۍ سبب وګرځېږي. باندې قربان سړی غواړو، ختم نبوت باندې قربان سړی غواړو. څنګ په څنګ چې ودرېږي د ښکلو علما سره، څنګ په څنګ چې ودرېږي د ښکلو علما سره، دغې نظریې سره روان سړی غواړو.